چې کله د یو انسان د چا سره مینه پیدا شي د هغه د ټولو متعلقاتو سره مینه محبت وي نو زمونږ د الله سره مینه ده د الله سره مرونو مینه شته که نه الحمدلله د ټولو د الله سره مینه ده او د الله جل شانه دا مینه دا به کلکه مضبوطه به د په دې اړه کې ساتو که دا مینه نه وي نو بیا ایمان نشته دی نو چې کله الله زمونږ محبوب دی دا الله د طرف نه موږ ته دا یو پیغام راغلی دنیا کې که د چا یو محبوب وي لکه نن سبا خو موږ په دې کې ډېر ماهر یو ځکه د هر چا سره دا ښه اختلاس کې دي نو بس د چا نه چا سره خو تعلق شته که نه لکه جماعت کې ناست بس دا یو میسیج هغه کومه او دا یو میسیجي جواب ورکومه یا د خدای بنده دا ډېر ضروري دی جی ډېر ضروري هلکه څوک دی چې ډېر ضروري دی چې نشم ویلی هلکه خو بس صفا دی وویله چې نشي ویلی نو خو دا شان شی دی چې جایز او روا نه لیکن دی په نه جماعت ته ګوري او نه مدرسې ته ګوري نه د مانځه ټیم ته ګوري او نه بل ټیم ته ګوري خو فوراً دا جواب ورکوي چې محبوب خفه نشي او که هغه ورته لادا کړي چې ایزلوډ وکړه نو بس بیا ګرځېږي لیوني غوندې هلکه دکان بند دی دام بند دی هلکه کوم ځای نه به ایزلوډ کېږي ځانونه ورته لیونیان کړي ولې ځکه یو لیونی ورته میسیج کړی دی د هغې لپاره ځان یې لیونی کړی وي او ګوري ده او بیا وروسته چې ځان ته کیني نو بیا یې راواړئ ما ته یې دا لیکلي او ځان سره به خاندي د دنیا یو لیوندی دی او دلته کې ځان یې دا شان کړی دی زما عزتمندو دا قرآن دا د الله د طرف نه میسج موږ ته راغلی دی او الله زموږ محبوب دی موږ د دې قرآن سره څه وکړل دا قرآن موږ راواخیستلو دا مو په کپړو کې تاو کړلو د برکت دپاره د کمرې د دروازې د پاسم کېښودلو بس دا مینه ده دا محبت دی دا عشق دی د عشق او د مینه او د محبت دا تقاضا ده چې تا ته د ستا د محبوب د طرف نه پیغام راغلی وي هغه تا نه مطالبې کړي هغه تا نه غوښتنې کړي دي وی یو ځل د لیلا یو ځای کې دا مجنون دیره شوی نو د لیلا ته پته ولګېدله چې هغه مجنون په دې پلانکي ځنګل کې دی نه خوراک غم شته نه د سکاک شته دی هلته کې دیره دی نو دې لیلا به هم انساني همدردۍ په وجه باندې سپی به تیارېدلې هغه به یې ورلېږلې چې کله د نورو خلکو ته پته ولګېده تیار خواره خو په هر ځای کې ډېر وي که نه نو په لاره کې نور تیار خواره کېناستل بس چې کله به هغه نوکر دا پی به راوړلې نو لاره کې هلکه کم خواوړې مجنون وي زه یم که نه نو بس هغه جام کټوری به یې ترېنه واخېستلو پی به یې وواله ښه ډېر پی وڅکل او دغه مجنونان غټ پټ شول هغه اصل مجنون خوارکې هغه شاته پروت دی او د بدن اډوکې بس په بدن کې پاتې دي نور هېڅ نشته دی نو یو ځل دی لیلاوې په دې اړه کې ووی چې د دې مجنون دا مینه او د عشق له ګوره چې واقعتا عاشق دی کاسې ګپ لګوي خالي پیو ته ناست دی راته نو دی خادم ته وی یو پلیټ ورکړلو ورسره یو چاړه هم وله ورکړه چې مجنون ته وایه چې لیلا ته لږ مینه پکار ده ستا د بدن چې کله یو ته ورلو هغه ورته وایي چې څه دي په دې پلیټ کې حلوا دي دا لکه چې دا ځل راوړې که فالوده دې راوړې ده نه ملګری نه حلوا شته او نه فالوده ده لیلا ستا د بدن وینه غوښتې ده وی ښه زه خو د پیو مجنون یم مخکې لاړ شه چې مخکې ورلو هلته کې بل اشنا ناست دی هغه هم دقه شان غټ پټ شوی دی په دې پیو باندې هغه نه یې مطالبه وکړله هغه وایي نه ملګری زه خو د پیو مجنون یم زه د وینو والا نه یم وینو والا مخکې دی مخکې لاړ شه چې کله د اصل مجنون ته وی ورسېدو هغه کې خوارکي کې خو څه پاتې نه و ځکه نه یې خوراک کړی نه یې سکاک کړی او په یو ځنګل کې خوارکی پروت و نو ده دا چاړه راواخیستله د خپل بدن کې چې په کم ځای کې هم دته وینه ښکاره کېده ټول بدن یې زخمي زخمي کړو چې کیدی شي دې لیلا ته زما د مخ وینه پکار وي نو دا وینه هم پکې وسسوله ساسکې ماسکې که پکې و که لاس کټ کا ګوتې کټ کا خېټه کټ کا یو ځای کټ کوه بل ځای کټ کوه چې کم ځای دې ته پکار رالو چې هغه د دې پکار شي نو مکمل ټول ځان یې ورته وینې وینې او زخمي زخمي کړلو ځکه دی اصلي عاشق و چې دا خو زما د محبوبې د طرف نه پیغام راغلی دی زه ټول هر څه زما د دې نه قربان دا خو لا وینه ده زما عزتمندو نن زمونږ د الله سره دا مینه دا خو هسې هم نشته دی تاسو نه دا مطالبه نشته دی چې وینې ورکړئ د الله دپاره
مطالبه صرف دومره ده نه ده زما عزتمندو چې د الله دا کم کلام او کم پیغام راغلی دی ته ټیم ورکړئ د الله کم کلام او کم پیغام کم میسج چې موږ تاسو ته راغلی دی دې ته ټیم ورکړئ زما عزتمندو چې د یو کس یو بچی وي په بهر دنیا کې وي او ډېره مینه یې ورسره او ډېر وخت بعد دته یو خط راولیږي خو دی پخپله انپړ دی نو دی به څه کوي دی به دا خط کله یو پسې کړي استاد جي دا خط خو راته لږ ووایه دی کیسه لیکلي دي نو هغه به ورته وایي بیا به هم لږ خوند به وله ورکړي بل ته به ورشي چې ماسټر صاحب لږ دا خو راته ووایه دی کې راته څه لیکلي دي بابو صاحب لږ دا خط خو د څلورو پنځو لسو کسانو باندې دا خط وایي چې بابا بچي درته دا لیکلي دي دی لیکلي دي دی لیکلي دي نو دی په دې باندې خوندونه علي نو کله یو ته کینی کله بل ته کینی زما عزتمندو ځکه مینه ده محبت ته نو که واقعتا زمونږ ستاسو په دې اړه کې مینه محبت د الله سره وی د الله د کلام سره به موږ دا معامله کولی چې یو ځل خو مې استاد جي د نیا نم دا قرآن ویلی دی او بیا مې د پلار نم ویلی دی بیا مې د رور نم ویلی دی او مخکینی استاد جي چې دلته و د هغه نم هم ویلی دی خو استاد جي یو ځل یې تم راته ووایه ډېر خوند کوي د الله کلام نو دا مینه نشته نو ځکه چې که چېرته استاد جي کم تلاوت کوي هغه هم په موږ بد لګي یاره نن دې استاد جي د 5 منټو په ځای باندې 6 منټو کې جمع وکړله استاد لږ زر کوه که نه ځکه زمونږ خو د الله عاشقان یو د الله سره مینه ده دا هغه خبرې